په داسې وخت کې چې ولسمشر ټرمپ ویلي طالبانو سره د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل، عام افغانان اندېښمن دي چې د مذاکراتو پای ته رسول به نورې خرابۍ هم رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچي یاماماتو د امنیت شورا غونډ ته د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کړکېچ پای ته رسولو یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. د وروستیو ورځو او وروستیو اونیو پیښو دا وښودله چې په افغانستان کې اوږدمهاله کړکېچ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت هم د سولې خبرو ته ژمن دی، خو وایي چې باید د اصولو پر اساس د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنو سره سم ترسره شي. The government of Afghanistan has welcomed. هر احتمالي تړون باید افغانستان د خلکو لخوا ومنل شي. د سمدستي وربند اوږدمهاله او تلپاتې سولې او ثبات لامل او د 18 کلونو لاسته راوړنې پکې وساتل شي چې پکې دیموکراتیک ارزښتونه، جمهوریت او په ځانګړې توګه د ښځو حقونه وساتل شي. عام افغانان وایي سوله یوازینۍ هیله وه او هره ورځ د خلکو وژنه باید پای ته ورسیږي. که از تو یک برج تازه این چندین سال است که تو یاد نیکنی از مسکین بیچاره که زیر پایمال شد و خونش ریخت، شهید شد و مادرش مرد، بچهش مرد، ایوانش مرد، کلش زندگیش بود. اینه که یادش میکنه. عملات خو هر روز عملات هستی که از یک عسکر از اون مرده که میگه من امروز از با گپ نمیزنم، یک صدا روزانه که 200 300 تا 1000 نفر ملکی میموره، این رقمش چرا نمیخوره. له دې ټولو سره سره د سولې د مذاکراتو راتلونکې لا نامعلومه ده. I don't think the effort to negotiate a peace settlement with the Taliban is. زه فکر نه کوم چې د طالبانو سره مذاکرات د تل لپاره پای ته رسیدلي وي. پوښتنه دا ده چې کله به بیرته پیلېږي. څنګه چې افغانان غواړي باید یو له بل سره کینی. اساسي پوښتنه همدا ده چې آیا امریکا غواړي بیرته پکې ورګډه شي. دویمه پوښتنه دا ده چې ترامپ په افغانستان کې د سرتیرو له شمېر سره څه کوي، راټیټ به یې کړي که نه. د طالبانو افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. بیشترین قربانی، اساسی ترین قربانی از این ملت است. در صورت نبود صلح ما فکر نمی کنیم که طور یک راه حلی باشه که ما بتانیم از این جنگ و از این قربانی و از این تلفات ملکی جلوگیری کنیم. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات له تیر یو کال راهیسې دوام درلود، خو په کابل کې د یوه امریکایي سرتیري او ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله ولسمشر ټرمپ پای ته رسېدلي اعلان کړل. افغانان په دې نظر دي چې د سولې پرته بله لار نشته چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.